محترم مفتي صاحب، ولی الله د ایران څخه پیغام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده، وایي د نرښځیانو خپل په منځ کې نکاح کول څه حکم لري؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. حامدا ومصليا اما بعد. د محترم ولی الله ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي د داسې نرښځیانو په منځ کې نکاح کول چې د هغوی حالت معلوم وي، یعنی د نارینه علامات پکې ښکاره وي یا د زنانه علامات پکې غالبه او ښکاره وي، د دوی نکاح د خلاف الجنس سره کراسي څه پروا نه کوي. البته که داسې نرښځیان وي چې د هغه حالت ظاهر نه وي، یعنی دوی خنثی مشکل وي، نو نکاح په خپل منځ کې نه صحیح کېږي. رد المحتار جلد 3 صفحه 9، البحر الرائق جلد 9 صفحه 402، همدا ډول فتح القدیر جلد 9 صفحه 441. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.